کاکا ته ته څو ده 12 لکه مړه ګزاره وکړه ورا گزارن 10000 روپۍ به درکړم ولا ده مال چې څوک ساتي دا خو ځان ته چې کله ناست ډېر خش پیلې وایي ګانې وایي ببو جار ببو ولې لا غبل ده غبل ده مړه ودانه خو وایه اصل امیر خان ته ورنه کتا نه څنګه راغی جالبه ده صبر وکړه زه خبره کوم جالبه ده چې تاسو به لیدلی چې مې کې وزې خلک خرڅوي غواګانې خرڅوي خو په لومړي ځل باندې دام دلته کېنولی دام خرڅوي په کټ کې خو دې باندې خو رنګ نه ده ولې دا ولې دې باندې خو رنګ نه دي غاښونه یې څو دي ته څه کوه خوله خلاصه کړه څلور قرباني پکې کېږي که نه ښه صحیح لری به یې څومره یې لری څو کیلو لری کیلو ده لری اوهو څه بوی به کوي کمې په څلور در سره ما ورته ویل چې هغه د مې ورکړی تا نه مې په څلور دېرش ملګري مې نه ده ورکړی تا نه ورکوم ته څه وایې پکې ما ورته وروره 2000 ورکړی وې اوس مې 3 کړی چې دا هم د مزدورۍ په خاطر عالم یا وصل مزدوري وکړه خپلې پیسې وګیا به تاوانه زمري سړی ما 3 لکه روپۍ اوس هم قرضدار یم او دوا دوامدار او نو ما ورته ویل چې 1000 روپۍ ته ځان ورکړی زوی چاته 10 روپۍ نه تېرېږي ته ما نه 1000 روپۍ چا کور کې نه وته زرنج ته مې یو نیم سل زرنج ته ورکړی دغه د اوس سل ته اوبه وچکه او څه وکړه چې زوی بېرته دغه بس وخورو نور یې ما نه ځي دغه ریټونه څنګه دي دې مال ریټ څنګه ده یار دا خو ډېره کم کو خدا ته سیوګه چې شپږ 20 روپۍ پورې کېږي دا څومره دي کې به څومره غوښه یار 50 کیلو پاګه غوښه کوي ماشاءالله 50 کیلو نوم دې څه ده مزمله دلته تا خرڅې ښه تا باندې قرباني کوله خیره دا ریټ د څو ټاکلی ده د ریټ کې می ټاکلی ده 18000 او نوم دې څه ده نوم یې عنایت الله سړی قرباني کوي باید د اول د اقربو بیا د ځان بیا د مسکینانو حق مکمله توګه باندې که زنانه ورته واک ورکوي که خپله هغه کوي په خپل اولاد دی هلته بیله کړي د مسکینانو حق دې ورکړي ډېره مننه سلامونه درنو دوستانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې تاسې به ټول ښه یاستئ زه مصطفی میاخیل او راسره سید حمایت الله سادات راغلی یو د جلال آباد ښار د مال منډۍ ته غواړو چې دلته تاسو ته خپرونه برابره کړو تاسې راسره دا خپرونه وګورئ د مالونو ریټونه راسره وګورئ همداراز غټ دی واړه دی ماشومان دي که سپین ږیري دي دا به ټول راسره وګورئ نو سادات صاحب ستړی مه شئ په خیرونه مننه خیر اوسې میاخیل صاحب څنګه یې ښه یې جوړې په خیر یې په خیر راغلی راځئ نو دغلته اول هم دغلته یو ملګری ولاړ ده د ده سره مرکه کوو دا یې دامې کې ورسره دی وریدې ورسره که نه ماما سلام سید راسه کر ماما تیر نام یې ولا راسه ماما خیر طبیعتونه ښه دي په خیر یې ستاسو ښه تېرېږي څنګه دی مالونه څنګه دي ریټونه څنګه دي ښه دي شکر د باد نه دي ریټونه ښه دي خلک ډېر شکایت کوي لږ قیمته شوي دي والا قیمت نو شکایت به د هغه سړي خپل د خو بد نه دي دا 3-4 کاله په مال کې فرق نه راغلی همدا یو ریټ کې لګیا دي هو که نه بس دغه موږ افغانان خو چې یو شی جګ کو بیا وایي یو بانه ورته لټو کله وایي چې هرمز څنګه یې بنده کله څه وایي کله څه وایي که نه انشاءالله خپل زموږ د خپل وطن د خپل مال ښه پرېمانه او شکر دی مخکې به چې لارې بندې شولې خلک به ډېر په تشویش کې ولوس که څه لارې بندې شي زموږ هم د خپل وطن ښه کیسه کې نه یې نو دې لارو هېڅ کیسه کې نه شکر نه افغانې والا نه افغانې دغسې دغه ریټونه څنګه دي دې مال ریټ څنګه ده یار دا خو ډېره کم کو خدا ته سیوګه چې شپږ 20 روپۍ پورې کېږي دا څومره دي کې به څومره غوښه یار 50 کیلو پاګه غوښه کوي ماشاءالله 50 کیلو ښه تر اوسه پورې څو مالونه خرڅ کړي دي سار راهیسې یار شي انشاءالله 12000 ځانې خو خرڅ کړي ماشاءالله بس ډېره ښه ده خدای دې وکړي چې دغسې نور هم خرڅ شي او کوشش کوئ چې بس لږ وګټئ خو ښې وګټئ تل یې وګټئ ځکه هېوادوال غریبان دي وس نه لري خدای دې هر چاته وس ورکړي چې قرباني وکړي امین کې ډېره مننه خوشحاله اوسئ راځئ ملګرو مخکې به مو ورسو دا ملګری ولاړ ده ماما څنګه یې شکر الحمدلله ستا دي که خپل دي الحمدلله د الله دی ښه د الله دي ستا نه دي د ما دی خپل دې نه دي
مخکې ما ملګري سره مې وویل ستاسې هغه ویلې چې ریټونو کې فرق نه دی راغلی خو اکثره خلک شکایت کوي چې مالونه قیمته شوي دي. نه شکر الحمدلله ښه په بیه دي او د کسابۍ په بیه باندې ولیږي. ډېر ښه ده. د تېر کال په پرتله څه کال میله څنګه ده؟ شکر الحمدلله مالونه ښه پرېمانه دي ښه آباده مال ده مالونه خو زیات دي انشاءالله که او ښه پرېمانه دي. ډېره ښه ده. نو ډېره مننه بس خدای دې وکړي چې په خیر خرڅ شي ټوله. قربان دې شم مننه الله دې عزت راځئ ملګرو دلته بل ماما ولاړ ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دې بخیر. ستړی مه سې دغه سړی ما ښه یې خبرې وکړه. نوم دې څه ده؟ مزمله. دلته تا خرڅوي ښه تا باندې قرباني کولو خیره صحیح ده که نه؟ تا به زه ترې واخلم قرباني مې در باندې وکړو صحیح ده؟ مزمل خان ماشاءالله مال پسې راغلی؟ او مال پسې راغلی. اراده دې څه چی واخلې؟ یاره مونږ خو د ګډانو باندې ټول کلونه مینې و بس هر کال یې ګډ اخلو څه کال یم الحمدلله اراده مو همداسې ده انشاءالله چې اخلو. څنګه د تېر کال کلونو په پرتله څه کال ریټونه څنګه دي حساب؟ ښه دی الحمدلله د الله احسان دی بس داسې دی چې دا د وطن غربت دی نو اقلا د خلکو وس نه کېږي نو چې اخلي ضرور لازمي چې بس په ځان یې منلي. افغانستان کې الحمدلله د الله غټ احسان دا دی چې هر رقم غریب سړی نو قرباني کوي دا د الله غټ احسان دی. خلکو ته پیغام څه ده کوم چې دا مالونه خرڅوي هغه خرڅوي که نه؟ نو پیغام مې دا دی چې د خلکو سره پرتله د نورو کلونو باید ډېر اخلاص وکړي او ښه په ارزانه بیه یې ورکړي ځکه چې څه کله دا وطن حالات دغسې الحمدلله ښه دي خو بیا هم نو په کار داسې ده چې باید خلک ډېر گزاره وکړي. نو د کارونو هم دغسې هر کورنۍ کې دغه ځوانان دي اکثره بېکاره دي بې کسبه دي نو په کار دا ده چې باید ښه لحاظ ورسره وکړي او ښه د اخلاص نه ورسره کومک وکړي. ډېره مننه. هغه خلک چې غوښې واخلي او مال حلال کړي بیا ټول په پرېزر ده که څه ورته هغه کې واچوي بس ځان ته نوشیجان کوي. نه شرعي خبره دا ده باید چې درې برخې شي نو خپلوانو له م ورکړل شي او دوستانو له م او خپلې کورنۍ باندې هم غریبانو ته ورکړل شي او ډېره مننه. ښه چانس خدای دې وکړي چې ښه مال درته پیدا شي. قربان شم. ملګرو تر ټولو قیمته غوایانو بیا په میله کې همدا ده. دا ملګری وایي چې زما ده نو چې دا د ده ده او که نه ته راشه دې خوا ته دا د چا ده؟ دا د ستا دا د څه ده؟ کلیوال دی دا. ښه زه ده سره به یو څو خبرې بیا به تا سره ګورو صحیح ده. څنګه یې؟ کاکا طبیعت کاکا به ته یې؟ کاکا ته یې؟ په څو ده؟ 12 لکه مړه ګزاره وکړه ورا گزارا نه 100 روپۍ به درکړم. وله دا تا ته خواږه نوم دې چې ده؟ نوم یې ترامیر چې شی؟ ترامیر خید امیر سید امیر ترامیر ماشاءالله. د کوم ځای؟ داړو خوږیاڼو یې؟ خوږیاڼو کې د کوم ځای؟ ولسوالۍ یې؟ څو دانې دې راوستي وو؟ شپږ څو دې خرڅ کړه؟ اخر کې تا خرڅ نه کړي دا مالکانه دا د خوږیاڼو نه راوستی ده؟ خوږیاڼو چې ټپه مو پتې نه ده زه؟ نه څه شی دې زده دي؟ څه شی دې زده دي؟ تا ما ولاغه ټپه مو پتې ویله نه ده ولګانې دا مال چې څوک ساتي دا خو ځان ته چې کله ناست ډېر ښه شپېلۍ وایي ګانې وایي ببو جار ببو ولې هغه بل دی مړی دا نه خو ووایه استاد امیر خان ته دې ورنه که تا نه یې کنګره لاړه سید امیر خان ته دې ورنه کړه تا نه یې کنګره لاړه تا نه دې چې لاړه سي کنجره دې لاړه سي یاره خدای خو دې اختر پر مړ کوه ښه هغه نه بعد خپل کار ده صحیح ده که نه او اختر پورې د خدای مړ کوي غوښې وخورې له خیره سره وله خیره هغه اصلي مالک کوم ملګری شاته دې ولاړ تر اوسه کوم کاکا ته حاجي صاحب ته موږ خو سید امیر خان نه نیولی و دا ولې دا زما دي دا د دې که نه دا د سید امیر مال دی واده خو یې نه ده کړی داسې واده نه کړی چې اختر په درې مورې د سوال ورته راوړلی
خوشاله شو ما ولا خبرت بكم ولا كتر خبرت وش دا خبري ولا خوم بیا راشي دلته ته خوب نه ویل شي اختر په درې مورز د شمال د خیره او موږ ټول خلک پیغام دی چې په درې مورز به ټول خلک د خوګه سي تر غواړو او شیرین پوری دا او سره کوم ته خزه کې ځوانه زړه وانا د کوي کوم ځوانه چلکی کې مړ دې نه کې ملکای څنګه لکه وجري بالغ چې کې دي پس مکه دي کوم دی کاکا خو بولا دې خو مې زی وازي وای چې سره وښتو غوړ خو مشته کنه و کنه چې سره وښتو غوړ مشته امر ملګرو ته جالب ده صبر وکړه خبرو کوم جالب ده چې تاسو به لیدلی چې مې کې وزي خلک خرڅي غواګانې خرڅي خو په لومړي ځل باندې دام دلته کې نو دام خرڅي په کټ کې خو دې باندې خو رنګ ده ولې دا ولې دې باندې خو رنګ دی غاخونه سودي تاسو کا خو خلاصه کا سالور قرباني پکې کنه خد صحیح لره به سمره لره 2 کیلو لره کیلو ده لره اوه صبي بکای نوم دې چا ده نوم عمر ده دا ستادي خپل دي ما دي خپل دي نه دي خپل مې دي ما دي کنه ولا ما یو خبر د دې ریټ سوده د قصر لکی ریټ سوده دي لا ونیم زره مال اللي خسا فانا بصوره كذا ونیم زره پانا اخر یو خبر زکم خبرکی کومه نه ول یو له افغاني درکما او ته پر یو له ډیر مننه نو سوداني دروسدي یو دانی او سوداني خرڅ سره سي یو دانه مې خرڅ یو دانه ما نو ته څه خپنه سود سوالي یو ټپو ورته خلکو ته د مال دیم خرڅي ته په ما نه چې شه دي هیڅ شم یو لرګي راوخلې د جخت د مزغته هو هي صح ده مهربانه خرڅي خالي ارزانه خرڅي ان شاء الله ښه چې 2000 ونه ګټې نه خرڅوم 2000 شونه ګټي او 3000 ورته کېنه دا کیرا او غو ورکینو نه کرانه دا زم کوله بیرته بیا ما کوړه بیرته بوزه ملګرو مال نه خرڅيږي کته ما خصه ده نه زده د ځان در باندې خرڅي تاسو ملګرو مخکې السلام علیکم السلام علیکم څنګه لنجه خیر خیر ما څنګه خیر طبيعت خدا خیر الحمدلله خوشاله ما اخلي سودي ورکړي دا ورکړم دا سیمان خپل مرګري په کور کې په څلور دي شو وخته عموما زاد کوم روپې د اختر مې وګی چې زیاده غشي هغه د ته مې اوس خبره وکړه د اوس په درې د شما د 1000 روپې باغی کې کومای ما ته اوس حساب سو کې کمی په سلور در سره کې ما ته چاغه د ورکړه تاله مې په سلور د شمرګر لمنه درکړه تاله ورکوم تاسو وایي ما ورته وروره 2000 ورکړې وې اوس مې درې دیش کړې چې د مزوري په خاطر عالم یا وصل مزوري وکړه خپل پیسې وګیا وتاوانه زمري سړی ما 3 لک روپې اوسم قرضدار یم او دوا دوامدار او نو ما ته چې 1000 روپې ته ځان ورکه زوی شته 10 روپې نه دیږي ته ما 1000 روپې اوس چا کور کې نه وته زناج ته یو نیم سل زناج ته ورکړی دا د اوسل دا پوښ کا او څو کچ زوی به ته دا بس وغره نور ایمان زی او زرو او کوم بیا ته خپه به دا خپه ان شاء الله ها څنګه کوم کاکا نو ته سره خبره کوم ما ته خبره خلاص کړه دې کې خبره گنجائش ان بيخي نه کنه ما کته ته بیا دې کې پیدا کیږي چې دا ماما سپینګری ده حقیقت وایي کنه څنګه مزوري کې نشته ور د پاس دین روس دین مزدور کار دی استاد کور مال دی ښا دا ورکه به پنځه ورته کې تاسو واده ورته کنه او د دوه سره پیسې ولا کې برکت دی هغه لکه چې شیطان راکوي شیطان پروا نه خلا مزدور کار دی کوم بس زه جوړ شي سره دا تجارت دی ګوره یا به ګټي به پیدا الله په توکل باندې اخستل دي خدای بنده کې تعالی خیر دې کې دا د خیر څخه قوم روان به په واره لار فول بالکل نشته نو درنو خبره سره پوکې هغه دا ورانه د سره مونږ بلار شو کې د شې دوی سره جوړ شي خپل منځونو کې بس خدای دې کاکا روح صحت درکې الله دې جوړ کا او دا دې الله پاک دونو پیسې درکې کنه چې ټاله تک راځي تل کې نه زه دا ډیر من راځي ملګری ان شاء الله
سلامونه ملګرو، بیا هم ښه راغلاست. دلته څو ملګري ولاړ دي، دوی سره خبرې کو غویانې راوسي. سلامونه سلام چې څو خرڅه ریټ څو ټاکلی ده؟ دا خو مې ټاکلی دلته وایم چې تا ریټ څو ټاکلی؟ تا خرڅه کې دا خرڅه دا خرڅه مالګه دی، تا خرڅه دا ریټ د څو ټاکلی ده؟ د ریټ خو مې ټاکلی ده 15,000. او نوم د څه ده؟ نوم یې عنایت الله. څو کیلو غوښه به دی پکې به حساب نه زره دې کې به یې داسې 110 کیلو به یي. 110 کیلو. دا کیلو په څو راغله؟ ته حساب وکړه. ولا دا قرباني مال ده، دا خو په کیلو باندې نه خرڅېږي کنه. دا کیلو باندې نه خرڅېږي کنه. نو خو 115,000 لږ زیات نه دي؟ زیات نه دي. دې کې جوړامت شته کنه. او کنه په څو به خرڅې؟ په څو خرڅ کړه؟ په مې په څو خرڅې؟ په تا باندې به خرڅ کوم 50,000. 50,000 خبر زه کوم خبر کېږي خو نه ولې خفه شم؟ 9,000 درنه کوم. 9,000 درنه کوم. ولې نه؟ یو ورې برته پیدا کوم کنه. ځینې خلک دي خلکو مال نه سپکوي کنه. راشي یو خبر وکړي کنه چې وایي چې ولاده په ریټ یو خو دا ورته چې 15,000 مثال تا ویل دا ما چې 9,000 دغه مال سپکوي. داسې خلکو ته پیغام سخت غوسه سړی ته ورځي کنه. نه غوسه هېڅ کله خبره نه ده. سلې بیه کوي یو یا اخلي. داسې خو نه ده چې هر چا غوسه وکړله نو دا خو بیا مالداري نه شوله. نو ځینې خلک قصدن هم داسې کوي. دا جلابان اکثره کوي کنه. ته خو به نه څنګه جلاب خو به نه چې جنګ را سره ونه کوي. نه په دې چې جلاب چې هر سړی پوهېږي یو سړی به راځي نه به پوهېږي نو ته خو جنګ ورسره نه شې کولی کنه. ته وایه هغه نه یې ونیسې ډګروال یې ونیسې. زه همدې ننګرهار یم. ننګرهار کې کوم ځای؟ ننګرهار کې زه خپله ننګرهار یم. ننګرهار کې د لغمان ده، خاصه کې سړی د لغمان ده. او کنه ښه ډېر ښه ده. خدای دې وکړي چې خرڅ شي په خیر باندې. امین دې بس ګورو به انشاءالله. ډېر مننه. خپله چې ولالی که نه ولا چې وبګورم نو خپلې وسې ته به زه ګورم. زه به خپلې وسې ته وس درکړي ټولو ته خدای وس ورکړي چې امین که ټولو ته د خدای پاک وس ورکړي او الله تعالی دې غونډو ته وس ورکړي چې غونډې حلال کړي. خیر مننه. خوشحاله اوسې. سلامت اوسې. راځه ملګري ماما څه وایي؟ ماما څنګه چله؟ څه شی دی چې زړه یې راته ووایه؟ زه خو جلاب نه یم. څه شی ته؟ راغلی یم دغه نرخ نوا ګورم ځان ته مې زړه ته له خیره چې یو وری واخلم قرباني. چې وری اخلي خو وری زین ته دا غویان دي که نه؟ دلته راغلی یم دغه مال غټ مال هم بیه کوم یو دوستان دا راځي. د وری په ریټ اخلي؟ نه دا د وری په هر یو شی په مناسب قرض. نوم د چی ده؟ نوم مې احمد. ښه نو تذکره دې شته سره؟ تذکره؟ خو پولیس نه یې چې تذکره رانه غواړي. نه که نه یې بیا زه ما ملګري شته جوړوم یې درته. شاته لغته در نه کړي پام کوه چې ښه څنګه د ریټونه څه کال څنګه دي؟ ریټونه والا مناسب ریټونه دي انډیواله. خو ګراني د خلکو اقتصاد لږ خراب ده او انډیواله بس وروره کار روزګارونه د دکاندارانو د ملکي نورو خلکو لږ وضع کړکېچنه ده، وضع خرابه ده. خو الله پاک وسه ورکوي ورته توفیق ورکوي انډیواله. دا د قرباني کار ده که نن دې وکوله سبا درته بل کال یې درته خدای پاک وجه درکوي. خو چې څوک پرې سترګې پټوي هغه انډیواله الله پوهېږي او کار یې نو دا د الله حکم ده. ځینې خلک قرباني وکړي بیا راواخلي ټوله په پرېش کې واچوي په قرار نه هغه خو قرباني ونه شوه، دې خیرات وشو. هغه خو داسې شو لکه شخصي چې واخلي انډیواله. دا خو د مستحقو حق ده، د فقیرانو حق ده، د غریبو حق ده. یو برخه به ځان ته ساتي. هیوادوالو ته د پیغام څه ده؟ پیغام مې دا ده چې هر سړی قرباني کوي باید د اول د اقربو بیا د ځان بیا د مسکینانو حق مکمله توګه باندې که زنانو ته واک ورکوي که خپله هغه کوي په خپل اولاد دی هلته بیله کړي د مسکینانو حق دې ورکړي. ډېره مننه. زمون چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ. له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. له لیدلو مو نړۍ مننه.